بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو نن د کمپیوټر له برخې یوه جالبه ویډیو درته وړاندې کوو. په دې ویډیو کې موږ درته د کمپیوټر یوه مهمه پروژه تشریح کوو چې هغې ته رم وایي. د رم کلمې مکمله معنا رنډم اکسس میموري ده چې پښتو کې ورته لنډمهاله حافظه یا لومړنۍ ذخیره هم وایي. په ویډیو کې په دې درته خبرې کوو چې کمپیوټر کې تاسو رم څنګه پیدا کولی شئ، د دې موقعیت کوم ځای کې دی، یو دویم که چیرې تاسو وغواړئ یو کمزوری رم یعنی 2 جی بي له کمپیوټر ایسته کړئ، بازار کې مو یو ډیر کپاسټي والا رم 4 جی بي اخیستی وي، څنګه په خپل کور کې کولی شئ دغه رم ځای په ځای کوئ. دریم د رم دنده او مسؤلیت په کمپیوټر کې څه دی، کومې چارې رم سرته رسوي، یعنی که د چیرې د رم حافظه کمزوري وي او حافظه زیاته وي کوم کارونه سرته رسوي. او څلورم په دې باندې غږیږو چې د رم او د هارد ډیسک یا د کمپیوټر ځینو نورو پرزو سره یې توپیر په څه کې دی. ښه دوستانو، لومړی راځو تاسو ته دا ښایو چې رم د کمپیوټر په کومه برخه کې شتون لري. ښه مونږ راغلو کارډ ریډر پاور سپلای دغه مو ایسته کړل، دغه تارونه هم لږ دې خوا کوو چې تاسو ته ښکاره شي. دغه لومړی شنه تخته چې تاسو ګورئ دغه لویه دې ته مادر بورډ وایي. دغه د کمپیوټر اصلي دړه یا اصلي تخته ده. د اکثریت د کمپیوټر پاور سپلایو دغه پروسیسر ګرافیک هارد ډیسک دا ټول په دې مادر بورډ باندې ځای په ځای شوي دي. دلته اوس رم هم په دغه مادر بورډ باندې دی. دلته دغه تور لاینونه تاسو ته ښکاري، دې ته په کمپیوټري ژبه یا په انګلیسي کې میموري سلټس وایي. دغه 1 2 3 4 د دې شمیر او تعداد په کمپیوټرونو کې مختلف وي. ځینې کمپیوټرونه 2 سلټس لري، میموري سلټس لري، په ځینو کې د میموري سلټس تعداد 6 ته رسیږي، خو معمولا دغه لاینونه چې میموري سلټس ورته وایي یا 2 وي او یا 4 وي. دغه کمپیوټر ته تاسو ته ښکاري په مادر بورډ باندې 4 سلټس واقع دي. اوس د سلټس مطلب زموږ څه په دې کې څه دي، لکه څه ډول مو چې وړاندې وویل چې میموري سلټ ورته وایي، دلته مونږ کولی شو چې رم پیدا کړو. دغه څلورم وروستی سلټ که تاسو وګورئ په دغه باندې د دې کمپیوټر رم ځای پر ځای شوی دی. څنګه رم ایسته کوو، که وغواړو چې دغه رم راخلاص کړو له نږدې یې ګورو، دغه لاینونه مې لږ ایسته کړل تارونه، دلته تاسو وګورئ دغه کلیپ دی، دغه سپین کلیپ دی. دغه کلیپ داسې دې خوا وهو، یو کلیپ دلته شتون لري، دغه ځای کې د کلیپ هم وهو، نو په دې سره دغه پرزه مو چې راواخیستله دې ته رم وایي. څومره د کپاسټي ظرفیت یې 2 جی بي دی. موقعیت مو درته وښودلو دا یو. اوس د رم دنده یا هغه کار په کمپیوټر کې څه دی، یعنی کوم کارونه رم سرته رسوي. د دې لپاره 2 نورې پرزې اړینې دي چې موږ تاسو ورسره بلد شو. زه دغه ایسته کوم، دغه پرزه غټه ما لاینونه ایسته کړي دي، دې ته هارد ډیسک وایي یا هارد ډرایو ورته وایي. یو رم شو، یو هارد ډیسک چې یو خوا مې کېښودو، بل دغه کوچنۍ توره پرزه چې تاسو ته ښکاري دې ته سی پی یو وایي، یعنی سنټرل پروسیسینګ یونټ. دا د کمپیوټر مغز دی. اوس وظیفه او دنده څنګه ده، زه بیا دغه رم په د خپل سلټ کې ځای په ځای کوم تر څو د ده په دنده باندې وغږیږو دا ځل. ښه دغه هارد ډیسک شو، دا د کمپیوټر اصلي ذخیره ده چې موږ تاسو وایو 200 جی بي 250 جی بي 1 ټي بي 1000 جی بي، هغه دغه هارد ډیسک دی چې دغه معلومات اصلي ډاټا ځای په ځای وي. کله چې تاسو د کمپیوټر پاور بټن ووهلو کمپیوټر چالان شو، مادر بورډ ته برېښنا یا پاور ورسیږي. په دې سره هغه ډاټا لومړی ټوله ډاټا په دې هارد ډیسک کې ځای په ځای دی. په هارد ډیسک کې د بیلګې په ډول سره یو سندره تاسو ایښې ده
یا یو ناتیا کلام دی یا یو انځور یا بل څه دی یا د ورډ او ایکسل پروګرام یو فایل دی هغه خو لا وړاندې انسټال شوی په هارډ ډیسک ځای په ځای دی اوس کله چې تاسو غواړئ دغه راخلاص کړئ دغه انځور دغه سندره دغه ویډیو اډیو هر شی چې دی چې راخلاص کړئ نو دغه لپاره تاسو چې کله په دې فایل باندې کلیک وکړئ په سافت برخه کې په سافټویر کې دغه د هارډ ډیسک ډاټا چېرته راځي دغه رم ته راځي لومړی تاسو کلیک وکړ د هارډ ډیسک نه راغله رم ته کله چې رم ته راغله د یو ډیر کم وخت لپاره چې کلک سایکل ورته وایي په رم باندې پاتې شي کله چې په رم باندې پاتې شوه د کلک سایکل په نظر ډېر لنډ وخت کې د دې نه وروسته رم دغه مسؤلیت لري چې دغه ډاټا چې د هارډ ډیسک اخیستې ده د سی پی یو ته ور انتقال کړي او کله چې سی پی یو ته دغه ډاټا د رم څخه انتقال شوله نو دلته اپریشن د کمپیوټر پیل شي اپریشن په څه معنا انپوټ چې تاسو ورکړی دی تاسو انسټرکشن او لارښوونه کمپیوټر ته کړې وه چې تاسو یو ویډیو تاسو ته پلی کړي نو هغې آوټپوټ تاسو راخلی یعنې غږ یا اورئ او په سکرین درته ویډیو ښکاري دغه د رم دنده یا وظیفه شوله چې په کمپیوټر کې سرته رسوي اوس لکه څه ډول چې تاسو ته په دې مادر بورډ کې ښکاري دلته یې 4 ځایونه د رم ورکړي دي یعنې تاسو کولی شئ چې 3 دانې نور ایکسټرا یا اضافي رمونه هم دلته ځای په ځای کړئ یو دویم خپله دغه رم چې دی د 2 جی بي دی تاسو 4 جی بي او یا 8 جی بي همداسې نور 14 جی بي رم هم کولی شئ چې کمپیوټر کې ځای پر ځای کړئ اوس ولې د کمپیوټر ولې په مادر بورډ باندې د یو پر ځای د نورو ایکسټرا رم لپاره ځایونه جوړ شوي دي یو مسله او دویمه که 2 جی بي رم مونږ ولرو یا 4 جی بي رم ولرو د دې فایده ګټه او نقصان او تاوان په څه کې دی وړاندې مو ذکر وکړ چې د هارډ ډیسک څخه ډاټا رم ته راځي رم دغه ډاټا چاته ورکوي سی پی یو ته ورکوي اوس که چیرې د رم کپاسټي کمزوري وي رم کمزوری وي 2 جی بي وي یا د 2 جی بي هم کم وي نو هغه ډاټا چې له هارډ ډیسک څخه رم ته لاړه شي رم د ذخیرې او د لوډ وړتیا نه لري پر ځای د دې چې دغه ډاټا رم سی پی یو ته ور انتقال کی رم دوباره چاته ور انتقالوي هارډ ډیسک ته نو کله چې دغه پروسیجر او دغه پروسس درته رامنځته شي په دې سره د کمپیوټر سرعت کمیږي او کمپیوټر څنګه کار کوي سلو کار کوي دوستانو نننۍ ویډیو کې مو د رم په اړه دا درته وښودل چې رم کوم ځای کې موقعیت لري کومه دنده سرته رسوي څنګه تاسو کولی شئ یو ایکسټرا رم ځای په ځای کړئ یو د کمپیوټر موجوده رم ایسته کړئ یا جی بي لوړه کړئ راتلونکو ویډیوګانو کې به د کمپیوټر د هارډویر له برخو څخه لکه پاور سپلای مادر بورډ سی پی یو هارډ ډیسک ګرافیک مختلفې نورې هارډ برخې هم درته تشریح کړو او همدا ډول دا به درته وښیي چې که چیرې یو رم هیڅ کار نه کوي خراب شوی وي مخکې له دې چې تاسو یو نوی رم واخلئ یا دغه رم یوسئ بازار ته ترمیم یې کوئ ډېر دوکانداران وایي چې رم ترمیمیږي نه موږ یې درته ښایو په خپل کور کې تاسو څنګه کولی شئ یو خراب شوی رم ترمیم کړئ همدا ډول هارډ ډیسک ترمیم کړئ یا ګرافیک یې نو زموږ ویډیو مو که خوښه شوې وي موږ ته کامنټ پرېږدئ تر بیا ښې چارې